شنواري هوټل راغلي یو نجیب چې ده ډوډۍ یې کړې ده نو ماما هم دا دی ناست دی ماما هم دا دی د اعظم خان دی او د نجیب ډوډۍ کړې ده نجیب خان د ډوډۍ به کومه خوشحالي اعظم خان چې شاډر موت کړایي ده ټیکه ده نور نه ده سلاد ډوډۍ خو مې زبردستي نه یا د خدای د ډېره وخته ولسې یوه ډوډۍ کوو آپ ولې زبردستي هم پرې اړولی دی زبردستي مړه دا نور څه کار انجلیزی بخوری سپرا نجیب الله دغه موبایل ریپیرینګ ماستر ګلشن ویو کې دی دکان دی ډېر زبردست ښایسته سړی او دا یو پلاټ اخیستی و دلته MDA 63 ټون اسکیم 45 کې دا کیسټونه جمع کړی نه دا کیسټونه کې ډیپارټر شوې دې دپاره جلال لالا راغلی کوټې نه اسپیشلي راغلی دا اعظم کاکا دغه د سفارشي وکالت دا عصمت کاکا ته ټلیفون کوم چې بھائی عصمت بھائی دغه پلاټ بحالو کا اور موږ ګډ مشر حاجي حیات الله منګل صاحب حالت پونه باندې ناست دی د تقریبا 2-3 ورځې مخکې ډېر منت سماجت ملګرو اوس دا دی دسترخوان لګېږي ډوډۍ دا دی اوس راوړي اعظم خان ته څه شاډر ورکړی کړایي ده چې دی بله دغه هم پکښې دی پلاو یعنې ډېر شان آډر یې ورکړی اوس یې سره تیاروي داس درته یایه چې که پښتانه وې د ما په تصویر وباسستی زه د بندوق والا سړی زه تاسو غوندې نه یم ما ژوند په دغشي کې در کړی دی 250 کاله چلولی مې دی په دغې ځای کې په نوکري کې په پوځینه کې زه داسې سړی نه یم چې خالي هسې په نامه یم ما چې سر ګنجی دی څه شته مې ګنجی دی که نه اوسپنه که نه دی دا معنی را سره بله دې ګنجه کړی دی هو که نه